د دوبۍ ولیعهد خپل مرسدس موټر وروسته له هغه ودراوه چې یوې مرغۍ پکې ځاله جوړه کړه. د کابل غږ مینوالو سلامونه او ښې چارې. د دوبۍ ولیعهد یوه ویډیو شریکه کړې چې پکې مرغان د هغه په مرسدس ماډل موټر په بانټ ځاله جوړوي. د دوبۍ ولیعهد شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم وروسته له هغه چې د خپل مرسدس موټر د بانټ پر سر مرغۍ ځاله ولیده نو مرسدس کارولو څخه یې ډډه وکړه چې له دې امله یو ستاینلیک هم ترلاسه کړی. د اسکوایر په وینا نوموړی د طبیعت ډیر مینوال دی او د چاپیریال پوه په توګه د هغه شهرت وروسته له هغه نور هم ډیر شو چې د خپل مرسدس موټر د ودرولو پریکړه یې وکړه. د خلیج ټایمز په وینا شیخ حمدان په دې وروستیو کې په خپل انستګرام کې یوه لنډه ویډیو خپره کړې وه چې پکې ښودل شوي د هغه مرسدس په دوبۍ کې د هغه په کور کې ولاړ دی او سور او سپین ټیپ ترې چاپیر شوی. د راپورونو له مخې هغه خپلو کارمندانو ته هم ویلي ول چې موټر ته نږدې ورنشي تر څو مرغانو ته مزاحمت ونه کړي. دا ویډیو چې له لرې فلم شوی ښایي چې مرغۍ د مرسدس په بانټ د پاسه په خپل ځاله کې ناسته ده. د دوبۍ ولیعهد چې د فضا په نوم مشهور دی د خپلو 10 میلیونو تعقیبونکو لپاره یو ځل بیا په انستګرام کې یوه ویډیو شریکه کړه. په دې ویډیو کې ښکاري چې د مرغۍ بچي له هګیو څخه راوتلي. هغه د کلیپ شریکولو پر مهال لیکلي کله ناکله په ژوند کې کوچني شیان هم انسان ته دومره خوشحالي ورکوي چې ستر شیان یې نشي ورکولی. په ویډیو کې دا هم تر سترګو کیږي چې مرغۍ د لوکس موټر په سر کې د خپلو ماشومانو ساتنه کوي. دا ویډیو په انستګرام کې په چټکۍ سره خپره شوه او په 4 ساعتونو کې 1.5 میلیون ځله ولیدل شوه. د انستګرام ډیری کارکونکي دا ویډیو خوښه کړې او د شیخ حمدان ستاینه یې هم کړې. په دې هیله چې دا مطلب مو خوښ شوی وي نو په دې هیله چې زموږ کابل غږ چینل هم سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مخکې له نورو سره شریکه کړئ. الله پامان.